د لویه بښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د قاموس لیکنې درسونو یوه لړۍ مو پیل کړې. په دغو درسونو کې د قاموس په اړه بحثونه کوو چې قاموس څنګه لیکل کېدلی شي، څنګه کلمات ورته راټولېدلی شي او څنګه کولی شو یو ښه قاموس ولیکو چې کاروونکي ښه استفاده ترې وکولی شي. لومړی په قاموس لیکنه بحث کوو، بیا د قاموس لیکنې په ډولونو باندې بحث کوو. قاموس لیکنه څه ده؟ هره ژبه د کمپیوټر ادبیاتو طب ورځنیو خبرو لپاره ځانګړي کلمات لري. یعنې په صورت عموم ژبه چې ده د هر څانګې د هر تخصص لپاره ځانګړي کلمات لري. دغه کلمات د یوه کتاب په شکل راټولول قاموس لیکنه بلل کېږي. خو کله چې موږ دغه کلمات راټولوو یوې خاص لارښود یا میتودولوژۍ ته اړتیا لري. دغه میتودولوژي هم قاموس لیکنه ده. پرته له میتودولوژۍ، پرته له لارښود که موږ کلمات راټولوو هغه به قاموس نه وي، هغه به له ستونزو ډک وي، هغه به د قاموس لیکنې له معیارونو سره سمون نه خوري، د کاروونکو غوښتنو ته به ځواب نه وایي. نو که موږ چیرې قاموس لیکو او د یو لارښود پر اساس ولیکو، زموږ کاروونکي به ښه استفاده ترې کولی شي. له دې خبرو معلومیږي چې قاموس لیکنه په لوی سر کې دوې معناوې لري. لومړی معنی یې دا ده چې د کلماتو راغونډول، هغې ته الفبایي ترتیب ورکول، په یو قالب کې راغونډول، دا قاموس لیکنه ده. خو کله چې موږ دغه کار کوو د اصولو ته اړتیا لري، یوه لارښود ته اړتیا لري. دغه لارښود په خپله قاموس لیکنه ده چې له کوم میتود نه کار پکې واخیستل شي چې هم وخت کم مصرف شي او هم د قاموس حجم پراخ نه شي، ونه فرسیږي او داسې قاموس جوړ شي چې وخت او حجم دواړه په نظر کې ونیول شي. دغه اصول قاموس لیکنه بلل کېږي. همدې مخاطب غوښتنو ته ځواب ووایي. راځو قاموس لیکنه په ډولونو باندې ویشو. قاموس لیکنه په لوی سر کې په دوو مهمو برخو ویشل کېږي. یو ته عملي قاموس لیکنه وایي، دوهم نظري قاموس لیکنه. مخکې له دې چې په عملي او نظري قاموس لیکنه بحث وکړو، یو عملي مثال ته ځو. راځو دا کیمبریج ډکشنري ده. دا کیمبریج ډکشنري ده. دلته لیکو ا. د ا توری مو لیکه. په دغه قاموس چې چا جوړ کړی دې ته عملي قاموس لیکنه وایي. دا قاموس په فزیکي یا په هارد یا په سافت شکل چې موږ وینو دې ته عملي قاموس لیکنه وایي. او کله چې موږ دا قاموس ته داخلو، مثلا داخلو پین هم داخل کا. دلته د پین په اړه څو سرویونه راغلي، 3 سرویونه راغلي. 2 ناون دی او 3 ورد. د پین دپاره تلفظ جوړول، د هغې دپاره فونوټیک شکل لیکل، د هغې د وینا توک ناون دی، دا کانټیبل ناون دی. رایټینګ ډیوایس د لیکلو یوه آله ده. دا چې چا ورته لیکلي، بیا د هغې دپاره یو تعریف لیکلی دی. A long thin object used for writing or drawing with ink. د دې تعریف یې لیکلی دی. بولټ فل پین ډولونه دي، مثالونه یې ورته وړي. کوم چا چې دغه کار کړی یا دغه کار کې دو ته بیا نظري قاموس لیکنه وایي. دغه اصول چې څنګه تعریف شي، کوم توکونه ورته ولیکل شي او تلفظ یې څه ډول وشي، فونوټیک یې څه ډول وشي، دې ته بیا نظري قاموس لیکنه وایي. راځو اول په عملي قاموس لیکنه بحث کوو. د قاموس لیکنې موخه عموما عملي قاموس لیکنه ده. موږ چې کله د قاموس نوم اورو، له هغې نه عملي قاموس لیکنه زموږ مراد ده چې د لغاتو کتاب ده. په عملي قاموس لیکنه کې د قاموس ډول راځي، د قاموس لیکل راځي او د قاموس ایډیټول راځي. یعنې په فزیکي ډول د قاموس جوړولو ته عملي قاموس لیکنه وایي. د قاموس لیکونکي اصلي دنده عملي قاموس لیکنه ده چې دی د لغاتو یا د سرویونو کتاب لیکي. د ده دنده چې ده قاموس د کلماتو نه ایستل دي، د قاموس ترتیبول دي، د سرویونو تلفظ لیکل دي، د سرویونو ته ګرامري حالتونه لیکلي دي چې اسم دی، صفت دی، ضمیر دی، قید دی، عدد دی او داسې. د سرویونو لپاره معنا یا تعریف لیکل دي. په دوه ژبیزو قاموسونو کې یوازې همانیز ورته لیکل کېږي او په یو ژبیزو قاموسونو کې هر سروی چې دی تعریفېږي او د قاموس نور اړوند چارې به ترسره کوي.
په عملي قاموس لیکنه کې قاموس لیکونکی لاندې دندې ترسره کوي. د کلماتو سم املا لیکي. هغه څوک چې قاموس لیکي هغه به لیکوال وي، د کلماتو له سم املا سره بلد وي او قاموس ته به ګډه وډه املا نه داخلوي. سم تلفظ به لیکي. هغه څوک چې قاموس لیکنه کوي هغه به د لغتونو له تلفظ سره بلد وي، د فونیټیک شکل سره بلد وي او د کلمات څنګه تلفظي په هغې باندې به بلد وي. او د کلماتو سم معنا به لیکي. څوک چې قاموس لیکي هغه د کلماتو په معنا او تعریف باندې بلد وي. د کلمات په دوه ژبیزو قاموسونو کې یوازې همانیز ورته لیکي او په یو ژبیزو قاموسونو کې به تعریفي وي. او قاموس هر سروي ته به ګرامري توکونه لیکي چې د وینا په توګه دغه سروی څه شی دی. د عملي قاموس لیکنې لغوي ذخیره ته دریاب وایي، سیند ورته وایي، ویي پانګه ورته وایي، لغوي پانګه ورته وایي او قاموس هم ورته وایي. د نورې پښتو نومونه دي. قاموس عربي نوم دی، تر ډېره حده عام دی. دویم نظري قاموس لیکنه. نظري قاموس لیکنه د قاموس لیکنې د مطالعې اصلي محور نظري قاموس لیکنه دی. موږ چې کله عملي قاموس لیکنه کوو له نظري قاموس لیکنې ګټه اخلو، د هغې معلومات اخلو چې قاموس څه ډول لیکل کېږي، به وروسته عملي قاموس لیکنه پیل کړو. د عملي قاموس لیکنې د نظري قاموس لیکنې دندې د کلماتو ترمنځ اړیکې دي، د قاموسونو ارزونه ده، قاموسونو کره کتنه ده، د قاموس تاریخ دی. په لوی سر کې د قاموس د جوړولو لارې چارې موږ ته راښیي چې قاموس څنګه جوړېږي. نظري قاموس لیکنه له عملي قاموس لیکنې سره مرسته کوي. د عملي قاموس لیکنې لپاره اصول جوړوي. د همدې اصولو له مخې به موږ کولی شو قاموس جوړ کړو او کلمات راټول کړو، هغه کلمات قاموس ته داخل کړو. موږ دلته چې بحثونه کوو دا په نظري قاموس لیکنه دي چې څنګه وکولی شو د همدغو لارښود په اساس باندې یو قاموس جوړ کړو، یوه ډکشنري جوړ کړو. که موږ په دې اصولو پوه نه وو نو قاموس نشو لیکلی، که مو لیکلی وي هغه به د ستونزو ډک وي. نظري قاموس لیکنه د موادو یعنې کلماتو په راټولولو خبرې کوي چې کوم کلمات راټول کړو او کوم کلمات راټول نه کړو، کلمات له کومو منابعو راټول کړو، څنګه راټولېږي او څنګه یې تحلیل کړو او کوم انتخاب پکې وکړو. او دغه کلمات چې موږ راټول کړي دي څنګه یې قاموس ته داخل کړو چې هم وخت کم ونیسي، هم د قاموس حجم پراخ نه کړي او هم بیا د کاروونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. په نظري قاموس لیکنه کې موږ په دې بحث وکړو چې د کلماتو لپاره ګرامري، فونیټیکي او داسې اصول هم ټول وړاندې کېږي. دا باید په نظري قاموس لیکنه کې وڅېړل شي. نظري قاموس لیکنه د ویي په ټولو ځانګړنو خبرې کوي. د ټولو ویونو لپاره د معنا تیوري جوړوي چې د یوه سروي لپاره به څنګه تعریف جوړوي، صفت څنګه تعریفي، فعل څنګه تعریفي، ضمیر څه ډول تعریفي. په موجوده قاموسونو کې بالخصوص پښتو کې دا مسله ډېره واضح نه ده چې ډېری داسې شوي دي چې اسم صفت، صفت په اسم په صفت، صفت په قید، قید په فعل تعریف شوی. او د ټولو ویونو لپاره به د تعریف تیوري جوړوي. په عملي قاموس لیکنه کې ترې ګټه اخیستل کېږي. د عملي قاموس لیکنې کار اسانوي. که چیرې یو کس نظري قاموس لیکنه ولولي او ځان ورباندې بلد کړ، ډېره په اسانه به عملي قاموس لیکنه وکړي.